سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن غواړم د یو پرمختګ او یا د یوې لاسته راوړنې په هکله تاسو ته خبر درکړم. له دې وروستیو 2.5 کالونو مسلسل هڅو او زیار وروسته مې په لومړي ځل وکولی شول چې په المان کې د انټرپرینوریل پرایویټ لیمیټډ کمپنۍ جواز ترلاسه کړم. څه هم دغه جواز اخیستل به په المان یا نورو هیوادونو کې د هفتې د 2 هفتو یا د 1 هفتې یا د 3 ورځو کار وي، خو د 2 کالونو کار او زیار هدف دا و چې موږ د خپل کاري ټیم په جوړولو باندې، مارکیټ ته په تیاری باندې، مارکیټ ته د څو کامیابو پروډکټونو یعنی د کامیابو سرویسونو یا د کاروبار او تجارت د ادارې او منیجمنټ سرویسونو په وړاندې کولو سره په مارکیټ کې په کار پیل وکړو. پخوا هم موږ په افغانستان کې په تعلیم او په ټکنالوژي برخه کې د لوی په نوم باندې فعالیت درلود، خو په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو یا وروستیو بدلونونو وروسته موږ په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی وو او له دې وروسته موږ په نړیوال مارکیټ کې، په نړیوال سټیج کې، په نړیوال معیار او نړیوال سټنډرډ باندې له سره خپل خدمات پیلوو. غوښتل مې د دې لاسته راوړنې لپاره یا د دې پیل لپاره له تاسو سره د خبر شریک کړم، ترڅو تاسو هم خوشحاله شئ او زموږ دغه کړنو او زموږ په دې فعالیتونو باندې هم نظر وساتئ. موږ به تاسو ته دعا کوو، تاسو موږ ته دعا کوئ. د آباد، سوکاله او ښېراز افغانستان په هیله. تر بیا ښې چارې.